خلک وایي چې دشمن له بهره راځي، خو رښتیا خبره دا ده چې دشمن زمونږ په زړه کې دننه پروت دی، او هغه دشمن دی قهر، یعنی زمونږ غصه. غصه یو داسې عادت دی، غصه یو داسې عمل دی چې دا د انسان ژوند تباه کوي، د انسان ژوند سوځوي. غصه یو زهر دی او دا مینه ورکوي، او دا هغه طوفان دی چې د انسان عقل او سکون دواړه تباه کوي. کله چې یو انسان غصه شي، نه په خپله خبره پوهیږي او نه د بل د خبرې احساس ورکولی شي. په دغه وخت کې شیطان ډیر زیات خوشحاله وي. هغه ته پته وي چې ما یو بل زړه ازار کو، یو بل زړه هم ما مات کو. ډیر کورونه په معمولی خبرو د غصې د لاسه سره مات شو، وران شو. ډیری ملګرتیانې د سختو الفاظو د وجې ختمې شوې، او ډیری میندې د خپلو بچو د غصې د لاسه دردمنې شوې. غصه، قهر دا یو ردی عمل نه دی، دا یو امتحان دی. او غصه چرې هم د یو پرابلم سلوشن نه دی، بلکې غصه پرابلم نور هم زیاتوي. ویلې کېږي چې نر انسان او بهادر انسان هغه دی چې کم انسان په خپله غصه باندې کنټرول وکړي. ملګرو د نن نه یوه وعده وکړئ چې کله درته هم قار راشي، غصه راشي، نو ژبه کنټرول کوي او سوچ وکړئ آیا دا خبره زما دپاره جایز ده چې زه وکم. عقلمند هغه انسان نه دی چې هر څه ووایي، بلکې هغه انسان دی چې ښه پوهی په هره خبره پوهي خو بیا هم چوپ پاتې شي. تاسو خپله غصه وپېژنئ، ځکه چې د ټولو نه غټ دشمن ستاسو خپله غصه ده. د زړه آواز ورسره سبسکرایب کړئ.